مجتهد چې مسله راوباسي د عمل دپاره راوباسي نو څنګه هغه دا خبره کوي چې امت دې زما په قول عمل نه کوي په دیوال دی وي تقلید دې زما نه کوي هغه هلته لفظ د یا یعقوب موجود دی او یعقوب امام ابو یوسف دی او امام ابو یوسف د مجتهدینو نه دی او مجتهد د چا تقلید نشي کولی که تقلید کوي مجبوریت په ټیم کې به کوي چې اصل پیدا نه کړي نو د چا قول اعلم پسې ولاړ شي دارنګ وهذا مالک لا يخرج عن عمل اهل المدینه د مدینه منورې د صحابه او د عمل داغي تقلید کوي ويصرح في موتعه اقرار کوي بانه ادرك العمل على هذا دې باندې د مدینه منورې عمل جاری دی وهو الذي عليه اهل العلم ببلدنا زمون بخاریه د مدینه منورې کې علما په قائل دي ویسه په موته کې د دین اخذ کوي نو دا تقلید د اهل بلد دی چې دې کوي وجاءت الشريعه بقبول قول القائف قائف چې کوم ماهر وي په قیافه باندې شریعت تغید قول د قبول قائل لګل اره بلا حجت قول قبلی کی د قائف والخارس اهل د تخمین والقاسم والمقوم للمتلفات یو شی هلاک شوی د چانا داغي قیمت هغه تخمین کې چې یو سړی قیمت لګی چې دې به دومره قیمت وی تخمینا یا خارس تخمین کوي وغيرها والحاکمین بالمثل فی جزاء الصید حاکمین دو حاکمین چې په جزاء الصید کې په مثل فیصله کوي قبله وای کنه ته دلایل ته نه غواړي چې څه دلیل دی په دې باندې وذالک تقلید محض دا ټول تقلیدی محض دی کله خارس دی کله قائف دی کله قاسم دی کله مقوم د متلفات دی کله حاکم بالمثل دی د دوی دا خبره بلا حجت قبلیږي دارنګ اجتماعات الامه اجماع کړي امت علی قبول قول المترجم والرسول دا استاد د مترجم قول دوی قبلی به حجتا الکه یو سړی تاونی و انګریز دی او هغه تاونی و جیل کې دی 3 ورځې خو به ساتي کنه ک کلمه وای تا چې وساتله هغه ته د سره مترجم دی حاکم ته مترجم پیش کیږي د ایمان راوړو هغه ایمان په انګلیش کې راوړی دی حاکم په انګلیش نه پوهیږي د مترجم قول ته اعتبار شته کنه په دې عظیمه مسله کې چې دا اوس وجلې نشي نو دا قول د مترجم چې دا حاکم قبلی بلا حجت به قبلی دلایل خو بنه غواړي کنه الکه څه دلیل د اسلام نه دی بس د مترجم قول ته اعتبار دی دا تقلید د مترجم دی دارنګ استاد یو سړی بل ځای ته استاد لیږي هغه ته چې استاد لاړو د دې سړي پیغام ال ترسي بلا حجت هغه قول هغه قبلی چې دا هغه قول دی اگر کې اختلاف کړي په جواز د اکتفا به واحد کې چې یو پکار دی کدوا وذالک تقلید محض لحولای واجمع جواز شراء اللحمان دارنګ اجماع کړي علما په جواز د اخستو د غوخو کې بلا حجت قصاب ته چې ورشي ته بدلایل کړي الکه دا غوخه د څه شي دا د ګډ دا د څه شي دا د چیلې دا د څه شي دا د سخی دا او دلته تاسو سره شاهد شته چې دا حلال کړي د پاکي او د حلالي کوم شواهد پیش کول شي اوس بدار قصاب د پاره باغ گواهان درولي مشتری برازي هغه بو یلکا دا پاک دا د حلال کړي او دلیل پیش کا هغه اوس د گواهان ورته پیش کړي نه چاغه ول دا لاله دا بس حکم د دار کې دا تقلیدی کوا ناجائز د تاره پاره چوي خوري دارنګ والثياب والاطعمه وغيرها من غير سؤال عن اسباب حلها دا اسباب د حل سوال ته ضرورت نشته او تحریمها اکتفاء بتقلید اربابها مالکان تقلید دی دلته ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد تداخل طول په اجتهاد او په طلب د دلیل مکلف شي ويكون علماء فضلاء لضاعت مصالح العباد وتعطلت صنايع والمتاجر ارسب ختم شي وكان الناس كلهم علماء مجتهدين وهذا مما لا سبيل اليه شرعا ونقول لمن احتج على ابطاله اغه څوک چې د تقلید په ابطال دلیل پیش کوي مونږ هغه ته وایو كل حجه اثريه ذكرتها فانت مقلد لحملتها ورواتها تر تقلید پرد کې څه پیش کې مونږ چې هر څه ته مونږ ته پیش کې حدیث پیش کې
نو ته پاغه کې مقلد د حامل دغه حدیث او دراوی د حدیث اذ لم يقم دلیل قطعی علی صدقهم فليس بيدك الا تقليد الراوی. کته یو حدیث پیش کې ته دغه روات مقلد پدې تا ته چا ویلی چې دا د محمد مصطفی قول دی دی راوی ویلی راوی واحد دلیل پیسه دی نشته به دې راوی تقلید پکې و. یعنی کم څوک چې د اثر پیش کوي حدیث پیش کوي مقلدین د روات دي. وهؤلاء اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحوا البلاد خاری فتح کړي وکان الحديث العهد بالاسلام خلق نوی نوی چې کم دی تازه دم مسلمانانو خلق براتل يسالهم صحابهونه به پختنه کوي ويفتونه دی فتوی ور کوي ولا يقولون له عليك ان تطلب معرفه الحق في هذه الفتوى بالدليل. یو صحابیم چاته دانه دی ویلی چې الکه مون خبرې ممانا بلکې قران او سنت کې دلیل لټوا ولا يعرف ذلك عن احد منهم البتة. د یو صحابی نه دا معروف نه ده چې هغه نه چا استفتاء کړي هغه جواب ورتدا کړي چې رد کتاب الله سنت رسول الله. وهؤلاء اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحوا البلاد وكان الحديث العهد بالاسلام. دلته غالبا تقریر شوی سيدا عليك ان تطلب معرفه الحق في هذا الفتوى بالدين دي ویلی ولا يعرف ذلك لاحد منهم البتة. تقریر شوی دی تقریر دی واسه. وقد قال الشافعي رحمة الله عليه في الصحابة رأي الصحابة لنا خير من رأينا عن أنفسنا. دغه شان د امام ابو حنیفه منقول ده. ونحن نقول ونصدق ان رأي الشافعي ومن دا سوایو د شافعي مذهب د مصنف مونږ وایو چې رأي د امام شافعي والائمه لنا خير من رأينا لأنفسنا. زمونږ د رأي نه مونږ ته دا غوړه ده. وقد جعل الله سبحانه في فطر الابدان في فطر العباد في فطر العباد تقليد المتعلمين للاستاذين والمعلمين. دا شان خدای تعالی په طبیعت د عبادو کې اچول تقلید د شاګردانو د استادانو لره. هر شاګرد د استاد مقلد دی. ولا تقوم مصالح الخلق الا بهذا. مصلح د مخلوقات په دغه قائم دی. وذلك عام في كل علم. فار علم کې دا مسله روانه وصناع. وقد فاوت الله سبحانه بينه والاذهان. خدای تعالی ذهنونه یو شان نه پیدا کړی دي کې فرق راوسته دی. كما فاوت بين الابدان فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته ان يفرض على جميع خلقه معرفه الحق بدليله. ليس حسنا ندا د خدای د عقل موافقه نه ده د خدای د رحمت موافقه نه ده چې ګنې خدای تعالی د پټول مخلوق باندې معرفت د حق بالدلیل فرض بار چا دا نه دی فرض کړی. والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها وجليلها. دا په نه دی فرض کړي چې هر څوک په مسایلو د دین کې دقیق او جلیل مسایلو کې چې ګنې معارضي لټي او پیش کړي یا بداغینا معارضه کې بچا پیش کړي جواب بلټي. ولو كان كذلك كذسبه لتساوت اقدام الخلائق في كونهم علماء. ټول به یو شان بل جعل سبحانه وتعالى هذا عالما وهذا متعلما وهذا متبعا للعالم چې مقلد ورته وي مؤتما به چې دا په منزله د مأموم دی مع الامام والتابع مع المتبوع. واين حرم الله تعالى على الجاهل. کم ذکر خدای تعالی په جاهل باندې حرام کړی دی يكون متبعا للعالم معتما به مقلدا له يسير بسيره ويسير بسيره چې داغه په مزل رفتارو کې وينزل بنزوله هغه پس لاړ شي. وليس بيد الحاكمين. دا شان حاکمان چې فیصله کوي هغه سره اختیار نشته څه دی ور سره مگر تقلید د شاهد. در شاهد تقلید کوي کنه کوي. وكذلك ليس بيد العامي مگر تقلید د عالم. فما الذي سوغ لك تقلید الراوي والشاهد. څه دلیل تا د پاره چې تقلید د روات الحديث روا ده او تقلید حاکم لره د شاهد روا ده. ومنعنا من تقلید العالم. او مونږ د فقهاو د تقلید نه منع کړو. هغه دلیل څه شی فرق څه شی انا چور یو ځل بیا ځان سره تیر کوي ما خو ترجمه ک خپل سړی ته یو انصافي یو عدلی فیصله ذهن ترازی چې هیڅ داسې گنجائش نشته سړی تقلید نه وځي او دا کول عوام په یو مساوات کې نه دي. هر څوک د دې خبرې بطلان خو عقلا او بداهتن او ضرورتن دی چې سړی دا خبره کوي چې هر امي سړی به طالب د دلیل او د عالم نه به دلیل غواړي. دا په دلیل کله پوهیږي. او بل ګوره کوي ما نحوی تلاړ شي تاسو نحوی قواعد خپل نشي پیدا کولای. پاغي کې روانه دایمو پس عیسائی پس عیسائی سیبوی پس عیسائی زمخشری پس عیسائی صرف و تلاړ شي پای کې مری داغي اقوال داخلي په تاییداتو کې معنی بیان بدی کې راخلي اقوال داغي ادا شان اصول حدیث ته چلاړ شي دا حدیث صحیح دی لذاته دی لغیره دی
حسن لذاته دی لغیره دی، دا حدیث منقطع دی، معضل دی، مقطوع دی، دا مسند دی، مرفوع دی، منقطع دی، دا چې کوم دی نو مثال په طور معلق دی، دا حدیث چې کوم دی مسلسل دی، دا حدیث ضعیف دی، دا موضوع دی، دا متروک دی، دا شاذ دی، دا معروف دی، دا منکر دی، دا محفوظ دی، دا کوم اقسام چې موږ بیان کړیو دا صحابه زمانه کې چرته په دې چا قول کړی دی. تابعینو زمانه کې هم دغه اصطلاحات دومره نه وو، دا وروسته د امام ترمذی رحمت الله علیه زمانه کې پیدا شو. دا ټول منی که نه منی، تقلید پکې کوي که نه کوي، احادیث ته چې اقسام ثابتوي دا خو د ائمو په ټیم کې هم دومره نه و، د امام ترمذی په دور کې دا شایع شو او د هغې نه بعد زمانو کې دا شایع شو، د اقسام او دا تفصیل لري. نو په دې کې تقلید کوي. دا شانته سبا قراءات چې دي هغې کې ټول خلک مقلدین دي، څوک هم چون چې را پکې نه کوي چې د دې امام قرات نه منم، د دې نه منم. کله دوی دا خبره کوي چې یاره د څلور مذاهب شو، دا ټول خلک دلته ولې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې روان دي؟ نو موږ هغې نه جواب کې دا وو چې سبعه قراءات خو متواتر دي او ټول حق دي. دا قرات معروفه پروت چې کوم دی کم قرات دی، دا حفظ دی، حفظ دی کوم دا عرب او عجم په دې ولې راغون شوي؟ هلکه قرات حقه متواتره سبعه دي او په عربو کې ممدا تلاوت دی او دلته ممدا تلاوت دی او ټوله دنیا کې ممدا تلاوت، دا ولې په دې یو قرات پسې ځي دا خلک؟ نو دا اعتراض چې ته په هغې باندې کې دا اعتراض به په قرات سبعو باندې درته بیا راشي. خلک دې بیا ټول قراتونه کوي که حال دا دی. ما دا هم په یو تفسیر او د فقه کتاب کې کتلي چې کوم ځای کې د عوامو مجلس وي او هغه سبعه قراءات نه پیژني، وی هغلته قاري ته نه دي په کار چې نور قراتونه وکړي، چې نور قرات یې وکړ قل هو یې ورته بدله ولوسته، هغه امي په ذهن کې راځي چې دا سړی کافر شو، قرآن کریم یې غلط. نو دا کم قارن چې عوامو مجلس کې دا تلاوات کوي دا نه دي په کار ورته، دا د علماو مجلس کې په کار. نو دغه شانته دا سبعه قراءات او هغې کې په یو قرات باندې راغونډېدل د قوم او د خلکو دغې ته ترجیح ورکول دا او دوی هم جایز ګڼي. دا دوی په خپل هم په خپلو ځای کې قاریان چې لګي قرات د حفظ کې لګیا، ته ورته یې ثابته که دا قرات د حفظ ما ته د یو صحابي نه، ما ته د صدیق اکبر صاحب نه، یو صحابي نه، د محمد مصطفی نه مستند حدیث سره قرات د حفظ ثابت کړه، خو نه شي ثابتولی. او که ته وایې دا په تواتر راغلی نو تواتر خو سبعه نور هم دي، سته نور هم راغلی. هغه قرات ولې په خپله مدرسه کې نه کې دی ودې راټینګ کړی، دې نه د امام جوړ کړی. اوس دا فرق چې هلکه حاکم به د ګواه تقلید کوي او مطلب دا دی چې خاوند به د بیبي په راتلو کې د زنانه تقلید کوي، مشتری د لحم به د قصاب تقلید کوي، متبع د نحو به د امام د نحو تقلید کوي، د صرف به کوي، د معنیو به کوي، د اصول فقه تقلید به کېږي، د اصول حدیثو به کېږي او د ائمهو د تفسیر به کېږي. چې فقه ته راشي بیا به تقلید شرکي. نو دا فرق به پکې چا کړی دی چې فقهي جزئیاتو کې تقلید به ناروا شي؟ دا فتاوی ابن تیمیہ دویم جلد 203 صفحه ځان سره ولیکئ. په هغې کې چا تپوس کړی دی چې دا امامانو ولې په تقلید باندې رد کړی دی؟ امام شافعي رحمت الله علیه رد پې کړی دی چې زما قول د حدیث مخالف رد یې کوي، په دیوالي وولي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رد پې کړی دی. نو دی هلته جواب کوي منع الائمة عن التقلید انما هو في حق القادر على اخذ الاحکام عن الادله. امامانو چې کم څوک د تقلید نه منع کړي دي دا هغه شاګردان منع کړي دي چې هغه قادر دي په اخذ د احکام د دلایلو نه، هغه د قرآن او د سنت نه اخذ قادر دی، هغه سړی منع کړي، عام خلک یې نه دي منع کړي. باقي خپله د دې ائمو نه ځای په ځای باندې تقلیدات ثابت دي، لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې اللجنه په 240 صفحه کې دا صدیق حسن نواب خان امبیټوي تصنیف دی د حدیثو په 240 صفحه کې هغه لیکي کان ابو حنیفه الزمهم بمذهب ابراهیم، دا د ابراهیم النخعی مذهب په ځان لازم کړی و، یا په خپله د یو مجتهد تقلید کوي. دا شان امام شافعي رحمت الله علیه په مواضع د حج کې چې توبوع کله څوک قتل کی نو مقابل کې به اوخل علی وای قلته تقلیدا لعطا، دا ما د عطا تقلید کړی لکه مخکې د عبارت تاسو ته تیر. دارنګ امام احمد ابن حنبل رحمه الله تاریخ بغداد دویم جلد 2 صفحه کې امام احمد ابن حنبل اسائل توای اذا لم يكن حديث في مسألة
ففيها قول الشافعي حجة واثبت شيء فيه چې ما سره حدیث پیدا نشي نو پاغه کې ما ته د امام شافعي قول دلیل دی ګوره دا په خپل تقلید د امام شافعي سے بعض مسائلو کې کوي دارنګ حجت الله بالغه د شاول الله سے بولجن یو سلسلور 500 صفحه کې هغه دا ذکر کوي چې ابن حزم الظاهری په تقلید څومره ردود کړی دي او دا یمو اقوال راخستی ان تلك الاقوال في حق المجتهد للمقلد دا د مجتهد متعلق دي چې اخذ د دلیل نه مجتهد کوي مقلد نشي کولای بعض خلک کوئی چې دې زمانہ کې بل مذهب ولې نشي پیدا کېدی اجماع په دې باندې راغلی لا پیدا شوی نه دی مونږ پیدا کړی نه دی ته نرشه د اجتهاد داو کوم بتا سره خبري ور باندې تماته یو جزئیه به ثابته ک پته ودی ولګي مقدمه د ابن خلدون 443 صفحه کې هغه وايي ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه چا چې دعوه د اجتهاد وکړه په دې زمانہ کې قول مردود ته په پوند دا غوانه ورد کوي محجور تقلید و تقلیدی ترک دے وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقلید هؤلاء الائمه الاربعه ټول مسلمانان د ائمه اربعه په تقلید باندې سره اجماع کړي دراغون شوی خارج د دین بل مذهب نشته شاول الله رحمت الله علیه په انصاف کې درش په تم صفحه کې لیکي وبالجمله فتمذهب للمجتهدين سر الهمه الله تعالى العلماء دې مجتهدینو مذهب کې درنه کېدل دا یو راز خدای تعالی علماء د ذکر کې واچو وجمعهم علیه خدای تعالی پر غونکل من حيث يشعرون ولا يشعرون جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فحاوی اول جلد 295 صفحه کې لیکي ولا يجوز لغير المجتهد الخروج من المذهب المعين کم سړی چې مجتهد نوي عالم په حدیث او په فقه نوي د استخراج په طرزونو باندې نوي دته جایز نه دي چې یو مذهب کې دن نه لري داغه نه وځي امام ترمذی رحمت الله علیه په اول جلد 133 صفحه کې لیکي العلماء الفقهاء هم اعلم معاني الحديث فقهاء د حدیث په معنا باندې خپويږي حدیث هغه اخص کې هغه تینا معنا راو بس دارنګ ترمذی اول جلد 141 صفحه کې د عبد الله بن مبارک سے برائے پیش کړي طلاق کلمہ موضوع چیړي چې د کلمہ طلاق څنګه لري هغه ځکه عبد الله بن مبارک وای چې کله یو سړی رائے داوي چې طلاق کلمہ واقع کیږي یعنی دا په دغه مذهب باندې وي چې دا مذهب د عبد الله بن مسعود دی د امام ابو حنیفه دی او په دې څوک روان وي بل ورځ د خپل په طلاق کلمہ کې واقع شي دغه د پاره وتل بل مذهب ته څنګه دی ناغه وی لا يجوز الخروج دی وخت کې د لپاره خروج جایز نه دی چې د رائے دار چې طلاق علماء واقع دي د په مذهب حنفي او د عبد الله بن مسعود روان دي او چې کله پکې ون خطه اوس دا مذهب پرېږ دي وې دا د هوا اتباع راځي دا د خپل خواهش تابع دی بیا دا د دین تابع نه دی البته که څوک داسې اعتراض پتا سی وکي چې تاسو اربعه مذاهب ته حق وای او حق په معرض د خلاف کې واحد وي نو څلور خو حق کېږي نه دا چې مخالف رال یو به حق بل به باطل وي د دې جواب الفقيه والمتفقه خطیب بغدادي دویم جلد 114 صفحه کې کړی په دغه صفحه باندې غ ذکر کوي په دې کې اختلاف راغلی چې حق په معرض د اختلاف کې واحد دی که متعدد نو همدغه طرف ته رجوع کوي چې کله اختلاف د اهل حق راشي د اهل زیغ سره چې د هغې نه تعبیر په اصطلاح د اهل لغتو باندې په اختلاف نه کېږي بلکې په خلاف کېږي په څه کېږي په خلاف باندې نو دغه وخت کې حق واحد وي ته د معتزلي ته د خارجي ته د وابي ته د اشاعتي او ته د شیعه مقابله کې کله تعارض کې راشي نو حق په معرض د خلاف کې واحد دی حق به یوي کته په حق یا په باطل دی کا په حق ته په باطل او یو اختلاف دی اختلاف د اهل حق او د اهل حق سره حق په معرض د اختلاف کې متعدد وی ګوره حق په معرض د اختلاف کې متعدد وی دلته دایمار با په خپلو کې مخالفین نه دي مختلفین دي مخالفین نه دي
مختلفین دي، دوی یو بل سره خلاف نه دی کړی، اختلاف یې کړی دی، او اختلاف د علماو رحمت دی، او رحمت په بېدینیو په کې نه وي، اختلاف په رحمت په حق کې وي. نو دا دواړه جانبه په حق باندې دي، هغه هم په حق دي، دی هم په حق دي، هغې پسې څوک لاړم حق ته ورسېدل، دی پسې څوک لاړم حق ته ورسېدل. مبحث ثالث په استدلالات د منکرینو کې دومره ستړي کړو چې د استدلال تاسو عبارت ته متوجه شئ. المبحث لاندې چند نصوص ما راخستي چې دی پر رسایلو کې دین استدلال کړی. الجواب لاندې شته دی، عنوان پیدا شو الجواب. الجواب کې ما فقط دوی داسې چل کوي، دوی دا آیتونه څو ټکي راخلي په خپله رساله کې. تاسو د دوی رسایلو ګورئ چې کوم ځایونه دوی اخذ کوي، دا آیت مخکې وروستو ټول نه راخلي. دا ډېر آرامیان او چلباز خلک هغه نکته چې هغه تا پې غولۍ و مخکې ترې راواخلي، خو د آیت مخکې وروستو نه راخلي. مثلا آخری دلیل د دوی ته لاړ شئ تاسې سورت احزاب 8 نمبر آیت. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، دوی به بیا وایي ضمیر راجع کوي مقلدینو ته، دوی اے رب زمونږه موږ اطاعت د ساداتو کبراو کړیو، هغې موږ ګمراه کړو د لارې سمې نه. اے رب زمونږ ورکې دوی له ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. دا آیت دوی په هر رساله د رد تقلید کې پیش کړی دی او په هر بیان د دوی کې موجود. الجواب کې دا آیت ټول راواخله، تا ته پته لګي چې دا آیت کې قالو ضمیر چاته راجع دی، او ګریوان کې به خپله فیصله وکړي. آیت ته ګوره. ان الله لعن الكافرین، یقینا خدای تعالی په کافرو لعنت وی. واعد لهم سعیرا، تیار کړی دی دوی دپاره سعیرا، خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوههم فی النار. په دغه ورځ باندې یقولون، دوی به وایي یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. آیت مخکې وروستو تا ولیده چې دا د چا باره کې نازل دی؟ ان الله لعن الكافرین واعد لهم سعیر. دا وهابي واوریدونکي دم لږ ګریوان کې سر ټیټ کي چې ائمه اربعه کافرینو او خدای تعالی په دوی لعنت ویلی واعد لهم سعیرا. د ده ضمیر دا معنی چې هغې دپاره خدای تعالی جهنم تیار کړی خالدین فیها ابدا اطلاق په هغوی کېږي. او بیا یقولون یا لیتنا، دا کافر به وایي یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. دا آیت ټول لستو سره ذهن ستا ته خپله جواب راځي چې دا په حق د مشرکینو کې دی چې د خپلو آباو د کبراو په شرک کې تقلید کړی. آیا تقلید د احناف او د شوافع او د موالک او د حنابلو د ائمه او اربعو دا په مثل د تقلید د مشرکین مکه و دی د کبراو که څه فرق لري؟ ستاسو ګریوان هم فیصله کوي او د وهابیانو ګریوان خپل هم دا فیصله کولی شي چې دا او د هغې په منځ کې څومره فرق. دارنګې دا دوه آیتونه چې مضمون کې سره قریب دي، سورة لقمان او سورة بقره آیت نمبر 120 او سورة لقمان آیت نمبر 21 چې د دې کل رسایلو کې دا استدلالات موجود دي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، دوی داسې وایي کله چې د مقلدینو ته ویلی شي اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع من اتباع کوو ما الفینا علی آباءنا چې مونږ کړي مونږ په هغې پلاران خپل اولو کان آباؤهم، آیا اگر کوو پلاران د دوی لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. دویم دلیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا علی آباءنا اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر.
دا دلیل چې کله دوی پیش کی نو دین اول طریقه باندې دې تداویا چې ما سبب نزول هذه الايه د دې کلمه سبب نزول څه شی دا آیت ولی نازل شکل نازل شچا بارک نازل ش مستدل غیر تسائلی تبته دا تپوس ضرور به ضرور بده وای په حق د مشرکین مکه کې نازل او د عام مشرکینو کې دا نازل بخاری شریف دویم جل یوزر سلرشتمه صفحه دا عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیث پیش کا ان الحروری من الخوارج هم شرار خلق الله لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوا المسلمين خوارج و حروریان شرار خلق الله دی آغا آیتونا چه نازل پا حق دا مشرکینو کی دی چسپانئی پی مومنینو باندے ویچے دا آیت نازل دے پا حق دا مشرکینو کی نا انصاف دارا پا مومنانو ولی چسپانے مقلدین احناف وغیرہ دا مومنان دی او چه چسپانے پا فتوہ دا عبداللہ بن عمرو بن عاص دا امام بخاری دا دغی صفحی سرا دا خارجی دا خوارجو نئی او خوارج کلاب النار دی پلند طریقه مباحثه سیو کچی دلیلی څنګه پیش اذا قیل کل چویلې شی لهم دوی تا وای دا چاته لهم چاته تاسو په بحث په حنفیتی کنا حنفیت باندې وکړه کله چویلې شی لهم دی احناف دا احناف دغه وخت یو چې دوی ته ویل کله چې آیت نازلې ده دا څه پیته اذا قیل لهم دوی ته ویل شي چاته ویل شي مشرکین مکه تا وای خدای دې په دې ستر ګورون کله قسم چې پزړه لوندې دې ګر دې زړه کې لکسول ځان سره وکړه چې دا احناف مشرکین مکه یو شي چې هغه په دې چسپا معاندین منګه چې کوم استدلالات یا ایه الذین آمنو ور هغه نه استدلال دې چې استدلال کوي د کفارو بارکه د مشرک بارکه باغې نه استدلال اوله طریقه بداوی چې دا په حق د مشرک کې نازل چسپانولی په مومن باندې کار د خوارجو دی د بخاری دویم جل یوزر سرور 50 صفحه پیش دویم جواب داو اذا قیل لهم اتبعوا دلت اتباع رالا تپوس تیو کچ اتباع او د تقلید منز کې فرق شته کنه دوی د فرق قائل دي د دې رسایلو کې فرق کار دی دیو اتباع جائز ده خو تقلید ناجائز ده وای دا خورت په اتباع باندې دی او ته متبعی نه په تقلید باندې نرشه تقلید باندې رد پیدا کوم دا سه پیدا کوي اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نقلد آباءنا دا پیدا کوم ته خو د اتباع او د تقلید مینس کې د فرق قائلی دریم جواب کا بل نتبع ما الفینا زم د اتباع د آبا و راغه دلته زم په اتباع مطلق ده که اتباع فی الشرکیات باندې کوي چې زم په اتباع مطلق باندې مطلق اتباع د آبا و ناروا ده الجواب کې حقیقت نصوص تتاسلاش والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان چاچ اتباع صحابه وکړه بإحسان اتباع صحابه بإحسان سبب در رضا د باری تعالی دارنګي واتبع سبيل من اناب الي واتبع سبيل من اناب الي تابعداري کو دلاره داغه چاچ ما تراجي وي کپلار دی وی خدای تراجی تبی تابعداری کې دارنګي یوسف علیہ السلام فرمائے واتبعت ملت آبائی د پلار د ملت د عقیدې تابع ما چې پلار په سم باندې اتباع وکړه دارنګي واتبعتهم ذریتهم بایمان بچی د پلار تابعداری په ایمان کې او کې الحقنا بهم ذریتهم دا سلور نصوص د دې دلیل دی چې کشران د مشر اتباع په ایمانیاتو کې کولی شي
اوس دلته اتباع زم چې تکې دا زم د اتباع فی شرکیات دی که فی ایمانیات دی که مطلقاً کوای چې دا اتباع فی شرکیات منع شوی دا وی الہ دې پستر ګړون کله که پستر په دې زړه چړون دی دې زړه کې لږ سوچ ته وکا چې مونږ اتباع د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فی شرکیات کړی دا که په فی شرعیات هم کړی تخپل فیصله دیو نو که زم د اتباع فی شرکیات ترد شوی زم د اتباع فی شرکیات نو مونږ خو متبع په شرک نه یو ناغه مشرک او مونږ پلارانو پسې په شرک نه یو روان نه زمونږ پلاران مشرکان دا درېمه طریقه ده جواب